ستا ورغاونت مو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیل مو کړې څومره ککرې درته له تنا د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند د ټاپي غاز نلي کې کمپنۍ له اجرایوي رئیس ښاغلي محمد مراد امانوف او د افغانستان لپاره د ترکمنستان له سفیر سره وکتل. په دغه لیدنه کې دواړه لورو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې د هکړه شویو مواردو پر عملي کولو او د نوموړي پروژې د عملي چارو د بهیر پر پیل هر اړخیزې خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د افغانستان اوسنی وضعیت یو ښه فرصت وباله او زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارات د ټاپي پروژې د پیل لپاره پوره چمتووالی لري او په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. د ټاپي غاز نلي کې کمپنۍ اجرایوي رئیس له محترم ملا صاحب څخه مننه وکړه چې د ټاپي پروژې د رهبرۍ کمیټې لپاره د افغانستان له لوري مشري کوي. نوموړي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دولتونو په سطحه د ټاپي پروژې د رهبرۍ کمیټې غونډه په عشق آباد کې ترسره کیږي. چنار چنار زنې ورکړي وینې مو پتا څپ میړانا ورستې ورکړي کړو دی و سوا د زخمي تندر ملنا اے ګران وطن